ننګرهار کې په زرګونه ځوانان د بیلابیلو ورزشي لوبو په تمریناتو او زده کړه بوخت دي. د غېږنونې یو شمېر ورزشکاران وایي له تېرو څو کلونو راهیسې پرلهپسې ډول تمرینات کوي او هڅه کوي چې په نړیواله کچه هېواد ته وړونه وګټي. اوه کاله مې کېږي چې د پهلوانۍ تمرین کوم. په 2024 کال کې مې وکولی شو چې د اول ځل لپاره ننګرهار ته مشرقي ته د طلا مډال راوړم. د ننګرهار ولایت د بدني روزنې ریاست څخه ډېره مننه کوم چې زموږ قهرمانان تشویق کړي دي او په نورو ولایتو کې ورته زمینه مساعده کړې ده ورزشکارانو د خاطره چې هغوی هلته ښه ولوبېږي او انشاءالله زه به لا هم کوشش کوم خپل زیار او کوښښ به کوم چې افغانستان ته مډال راوړم د سرو او انشاءالله چې نور ځوانان به هم تشویق وکړم. د غېږنونې یو بل ورزشکار بیا د بدني روزنې اولمپیک ریاست له لورې ورزشکارانو ته له شته سهولتونو راضي دی خو له مسؤلینو د ولایتي او ملي سیالیو د جوړولو غوښتنه کوي. ننګرهار د بدني روزنې ریاست څخه مننه کوم چې موږ تل تشویق کړي یاستو حمایه کړي یاستو او موږ ته د مسابقو ته زمینه برابر کړې ده او همدا غوښتنه هم ده چې نور هم تشویق کړي مسابقو لپاره مخکې مسابقه موږ ته په لاره واچوي. په ورته وخت کې د ننګرهار بدني روزنې اولمپیک ریاست د نشراتو مدیر وایي په تیر کې هم د بیلابیلو رشتو ورزشکارانو ترمنځ سیالۍ برابرې شوي چې په خبره یې د راتلونکي چهارشنبې ورځ به ننګرهار کې د غېږنونې سیالۍ پیل شي. د راتلونکي چهارشنبې او پنجشنبې په ورځ د کابل، فروان او د ننګرهار ولایت د 200 جوړو یعنې 400 ورزشکارانو ترمنځ د پهلوانۍ چیلنجي سیالۍ ترسره کیږي چې دغه سیالۍ به د ننګرهار ولایت مرکز جلال آباد ښار اړوند فوټبال لوبغالي کې ترسره شي. د ننګرهار بدني روزنې اولمپیک ریاست مسؤلین وایي دې ولایت کې د بیلابیلو ورزشي لوبو 28 فدراسیونونه فعالیت کوي چې په زرګونه ځوانان پکې په تمریناتو بوخت دي.